قرآن شریف کے رب العالمین پسلور سورتونو کے دیو پیغمبر واقعہ ذکر کئی دے عبرت تپارا اداغنمو حضرت شعیب علیہ السلام دے دے ابراہیم علیہ السلام پنوسو کے تیر شوے دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دیر جلیل القدر پیغمبر تیر شوے دے او زمون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو ذکر چی حضور پاک فرمائی وید دا خپل پلار یعنی دا نکد ابراہیم علیہ السلام دعائے ما آغا با پیم فخر کو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے تقریباً سلور زر پیغمبران تیر شوی دے درے بی بیانے وے دا یوی بی بینو میں سارو داغی بچیو حضرت اسحاق علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا داغی پا اولاد کے تیر شوی دے دا بلی بی بینو میں حضرت حاجرہ علیہ السلام او داغی پا اولاد کم گن پیغمبران تیر شوی دی دا منگ دا دوار جہان و سردار دا دا بی بی حاجری پا اولاد کیو دا بلی بی بینو میں قطوراو دا مدین دا قطورا بچیو او دا شعیب علیہ السلام و نور گنش میر پیغمبران دا داغی پا اولاد کی تیر شوی دی نو مدین دا ابراہیم علیہ السلام زوی دے دا بی بی قطوران پیدا دے او چی دا کم کل دا مدین مشہور دے دا دا آغا پنوم باندے مشہور دے دا کم مشہور دریاب بحر قلزم چی وطوئی او مشہور علاقہ دا وادی سینا وطوئی لوی علاقہ او اغی کے چی کم غر دے دا اغی غر کوہ تور چی وطوئی جبل تور دا مشہور لوی ریگستانی علاقہ دا بحر قلزم پخوا کے مصر سر جنگی دلی دا او دا سعودی عربنا نیغا چی کملار دا او دا عراق نا یولارم پی ورغلی دا نو دا مدین دا مصر سرا دا دغی وادی سینا پا غاڑ باندی یولوی علاقہ تیرا شوی دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی الى مدین آخاہم شعیبا و ارسلنا مخ کے تیر شوی دا دی آیتنا چی مونگ دا مدین خلق یو داغی دا نسب او دا قوم نے یو سڑی ورو لے گا چی داغنم حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی لنبی دعوت ورکد ایمان دا توحید دا اللہ دا یوالی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر یو خدے منے دا یو خدے عبادتو کی ما سوا دا اللہ نا ستاسو دا پاربل خدے نشتا دا یو خدے دی دو خدایان نشتا دا دا حضرت نوح علیہ السلام دعوتمو خپل قوم تا دا دا حضرت لوط علیہ السلام دعوتمو دا دا حضرت یونس علیہ السلام دعوتمو او دا زمونگ دا دوارو جہانو دا سردار دعوتم دے گن پیغمبران کہ دا چاک قوم با اللہ سر بل خدے منو شرک بے کو دا غیر بے دعوتم دو قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء چکہ یو انسان نور گناہون دی توبہ وستخو ٹکتا کدا شرک او کفر نیم توبہ وستخو اللہ بے معاف کی لیکن کہ توبہ چا دا گناہ نو نوستا و مرشو نو دا خدای خوخ دا کا لیوتا بخی امو کا صدا پی ورکی ہم او که دا شرک غندی گنانا چا توبه نیستی و مرشو را دارو بخل نیستا نور گناهون دا خدای خوخه دا که دیشی بے توبه دی مبخی و شرک بے توبه بخل نیستا
او د شرک بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه شرک دی لکه عیسایان کې خدای له زامن ګڼي، یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلې، یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیه السلام. دا یو قسم دی. دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعض خلک شرک کوي. عبادت خو موږ د الله کو، او بعض خلق په بندگی او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کی. لکه زمونږ دا خلق نظر کوي، نظر او نیاز د الله نه ما سوا د بل ضرورت راغی. نظر عبادت ته بعض خلق کوئی د پلان کی بابا ما ختم کړي، دا ګوره سخت جرم دی، ځکه نظر عبادت ته عبادت به صرف د الله کی، که د الله نه علاوه د بل چا منښت او نظر دیو که شرک دیو که نو د دې ډېر نور اقسام هم شته. نو ده به دا دعوت ورکوه قوم ته چې قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من اله غیره، د الله نه ما سوا بل خدای نشته. دویم دعوت ته د څو د ده په قوم کې یو بل غمو ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو، اغشتل به درانه کول او ورکول به سپک کول. ولا تنقص المکیال والمیزان، په تله کې کمی چاله مه کوئ، دا ډېر سخت جرم دی، غټه ګناه کبیره ده چې په تله کې بل نه اخلي نو درانه الی، او چې بل له ورکې نو سپک ورکې، سخت جرم خطرناک. د شعیب علیہ السلام په قوم کې دا ټګي وه، او شعیب علیہ السلام ورته وایي چې تاسو ته د دې ضرورت هم نشته دا چې په دې طریقه دا غلط او حرامه پیسه را پیدا کوئ. انی اراکم بخیر، تاسو باغونه شته، تاسو ځمکې شته، مال او دولت هم شته، یو سړی ګناه حرام د مال دپاره کوي نو ستاسو خو هر څه پوره دي، دې ته هم ساجد دی. او بیا ورته فرمایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ګورې در باندې یریږم داسې عذاب به در باندې راشي چې دار طرف نه به در باندې چاپېري او د تیښتې روبم نه. دی به حضرت شعیب علیہ السلام پورې ټوقې کولې، خنداګانې به پورې کولې. رونو دا د ټول کمې زیاتې دا ډېر سخت جرم دی، دا ډېر غټه ټګي او دوکه د مسلمان سره. د دې مختلف طریقې دي، څوک اوس هم په تله کې ډنډې سره ته چلول کوي، څوک په پارسنګ کې چلول کوي، او څوک په کاڼو کې مو اورېدلي دي چې دا کم کیلوګان او دا کاڼې دي وي دا هم څو قسمه دي، وي دا چې بازار کې هم اورېدلي دي، وی دا چې د کم دکاندار ناخلی نو هغه ورته وي کم نمبر کاڼي وړئ، بعضې پکې پورئ، بعضې پکې دراني او بعضې پکې سپکي، بعضې د هغې نه سپکي. تا ته به ښه برابر کیلوګرام ښکاري، ته به یې دا خو ټیک دی شاته پې هغه مهر هم لګېدلی دی، لیکن دا هم کیلوګرام نه په وزن کې کمی. ته به وایې چې دا کیلوګرام خو پوره دی، ګوره دې کې خو دې ما سره ټګي نشي کولی، تله به یې راته برابر یې ښودي، هغې کې به هغه شی برابر دي، لیکن ابدا عام کیلو نه درونی کې در ناخلی درانه به یې د نوتلي. دا ډېر سخت جرم، دا ډېره لویه ټګي ده او ډېره سخته ګناه ده، او پر دې مال دې په دوکه وو. ګوره د یو سړي نه که دې غلا وکړه نو دا یو کس دې د سبا به یې رضا کې ګناه ده، یا دله خو به بدل ورکې خلاص پکې. خو چې کوم دکاندار په بازار کې ناست دی روزانه د 100 او د 200 ګاهکانو سره چټاکې دا لوبو کې څومره لوی بارې په سر باندې راواړه، یوې حرام خوري وکړه او یوې ټګي او دوکه وکړه. ټګي او دوکه ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان، یو سړي غله خرڅوله، حضور پاک پکې لاس ومنډه، چې لاس یې ومنډه لاندې لمده وه او د پاسه وچوه. ما هذا دا څه شی دی؟ د پاسه وچوه لاندې لمده، وی اصابته السما، وی صاحب باران پې شوی دی، پدې باران شوی دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې هغه باران والا د پاسه ولې نه ښودل؟ باران د بره کېږي که لاندې کېږي؟ باران خو د پاسه کېږي، لاندې خو اوچي. نو باران چې په کم شوي و پکار دا دی چې هغه د بره خلکو ته ښولی چې دا ګورې لامده غنم دی، غنم دې لامده کړي خو په تله کې زیات شو.
بیا حضور پاک فرمایل من غشنا فلیس منا، چا چې زمونږ مسلمان سره دوکه وکړه او ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان، زما په طریقه نه دی روان. دوکه خطرناک جرم او ډېره لویه ګناه ده. ګورې اسانه خبره خو نه ده. پایو کې خلک وباچي دام د دوکې یو قسم دی. اکثر خلک په دې کې مبتلا دی. ولې په پایو کې وباچي؟ یو بوډۍ ښځې نه مې تپوس وکړو، مخکنۍ خبره پایو کې مونږ به دې پی غشتل. ما وې ترورې نن خو دې په دې په دا پی خو دې ډېر زیات نري کړي دي، دې پایو کې اوبه ما چوه. وایي ولې اوبه پلیتې دي؟ څه اوبه پلیتې دي؟ اوس د هغې ذهن کې دا و چې اوبه خو پاکې دي، راشه چې زونه پکې اچې. ما یې ترورې تا نه خو ما دا پیز اودس ته نه وړم چې اودس پې کوم او تا پلیتې کړي دي او نه پې غسل کوم. که چرته دا ما د اودس او د غسل دپاره استعمالولې نو بیا به تا ویلو چې ما پکې پاک شی اچولې پلیتې به نه دی اچولې. دا خو تا اوبه بې قیمته شی دی او د پیو په قیمت ته خرڅې کړې. پی مثلا په 40-50-50 روپۍ کیلو خرڅېږي، اوبه مفت خرڅېږي. مونږ کره لګي دي څه؟ مونږ پکې خپله نه شو اچولې چې پاکې اوبه دي. تا ته څه ضرورت دی چې ته پکې اوبه اچې؟ نو دا ټګي او دوکه اوبه د پیو په قیمت خرڅول دا ګورې ته به نه وایې چې مړه دا د هر چا د غلو مختلف قسمونه دي. دا هم پکې یو غل دی چې پیو کې اوبه اچوي. د مسلمان سره یې دوکه وکړو، په یو طریقه رې پیسې ووالې. غلا څه ته وایي؟ په یو پټه طریقه د چا جیب وال. نو بعضې سوشل او په تهذیب یافته خلک په یو طریقه غلا کوي او بعضې خلک په بله طریقه پردي جیب کې ګوتې منډې او غلا ته کوي. دا د غلا طریقې دي. دا مو وایه چې نه دا خو زما د خپل کور پی دي، نه دا هم د غلا او د ټګۍ یو طریقه ده. بچی خدای دې لوی کړي د دې شي ته بیا دا حواس کوي. مثلا دې خوش مونږ به ګزاره وکړو. خیر ویش نو دا د دوکې قسمونه دي. یا بعضې خلک دا دکانداران په دې سوداګانو کې دوکې کوي، په قیمه کې مثلا دوکه کوي، قیمه کې پلپوس ګټ کی. پلپوس پکې په هغه نن سبا خو هغه مشینۍ پیکو دي که نو پلپوس پکې هوی پکې ګټ کی. نو اوس دا دې ګناه وکړله. پلپوس خو د 20-30 روپو کیلو شی دی او قیمه مثلا په 200-250 روپۍ کیلو ده، نو هغه د 20-30 روپو شی دی ورسره په 250 کیلو خرڅ کړو. تا نو خو پلپوس نه اخلي، رنګ پکې اچوي. بالکل دا ټوله دوکه ده او ګناه ده. نبی علیہ السلام حدیث ته ګوره من غشنا فلیس منا، چا چې ټګي وکړه خراب شی په ښه باندې بدل کا او خراب شی د ښه په قیمت خرڅ کا او 2 نمبر د 1 نمبر په قیمت، دا دوکه او دا ټګي ده. دا وی زما په طریقه نه دی روان. دا ټولې لوبې دي او ټولې طریقې دي. چی ته ګوره ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به سوچه او پاکه چی خرڅوي، یعنې اکثر دا د روجو بسموس او دې له رنګونه ورکوي او په خلکو یې خرڅوي. یا دې مسالو ته ګوره. ما یو ځل د یو دکاندار نه مساله اخیسته، ما زیره ته اخیسته، زیره سپینه، ما یې نه توره زیره راواله مزېداره چې کومه خوشبویې. ما ته یې ویې هغه تا باندې نه خرڅوم. چې راویې اخیسته داسې بل شان زیره غوندې وه، زه به پوه شوم چې دا زیره نه ده، ځکه زیره خو سړی پیژنې، تور هم پیژنلی چې سپین هم. چې مې وکته خشته خوشبویه وه، مې دا ولې ماله نه راکې؟ ما ته یې ویې دا د اسونو او د خرو خاشونه دي او اسنس یې پکې اچولی. اسنس دا یو خوشبویه بوتل یې خرڅېږي، د هر شي خپل خوشبویي وي او پکې اچوه. مسلمان باندې ته د خرو خاشنه خرڅوي او د اسونو خاشنه پې خرڅوي. او مخکې ورځو کې په اخبار کې ونه کتل چې سپي خرڅول، سپي حلال کړي او سپي خرڅوي په مسلمان باندې، سپو غوښې خرڅوي. قسم دی یو سړي راته په خپله خبره کوله، یو سټور نه مې غوښه راوړوي، بیا ګورې دې سټور نه غوښه وانلې. او په مکه مکرمه کې راته یو سړي خبره کوله، د خدای په د نبی علیہ السلام په کلي کې راته خبره کوله. ما ته یې کم څاروي چې زمونږ د سوداګرو سره مړه شي په دقې خلکو خرڅوو، بالکل مردار څاروي. یو سټور یې راته وښو، ما یې بیا د ما توبه. نو ګوره دا د دوکې مختلف قسمونه دي. دا خطرناکه ګناه او زمونږ پاکستانیان په دې سیس کې نمبر 1 کې دي، په ټوله دنیا کې نمبر 1 چلیږي. حکومت تم په دې کې نمبر 1 کې چلیږي. پخوا به مونږ سعودي ته تلو نو هغې کې به هغه بل شان ټیلیفون به هغه ریال به یې ورغورځو، اوږد ریال به هغه به یې ورغورځو، یو به یې ورغورځو، بیا به یې بل ورغورځو. نو چې تر څو به د ریال ورغورځو نو خبرې به دې کولې، او چې کله به هغه ریال بند شو نو بیا په ټیلیفون کې خبرې بندې شوې.
هغې خپل مخصوص طریقې کار. ما ته یو سړي خبره کوله، ما ته یاره یو مسلې تپوس ته نه کوم، وایي دا وایي مونږ خو زه ټیپر مولیو کې زیاتې ظلم نه کوو، وایي دا خبرې کوي یو چل هم زده کړی دی. هلکه څنګه چل دی زده کړی دی؟ یو ریال کې هم د اوسپنې تار اچولی دی، د سیمو نرۍ تار هم اچولی دی په ریال کې، وایي هغه ور وغورځو لاندې، وایي به پاسه پې بل ور وغورځو، بل هم نیولي چې دا لاندې لاړ نه شي، هغې خپل ماهران دي که وی بلا پہ ورغردو خبری کیگی چې ښه ډېرې په غنټو خبرو کو هغه راکاږو ابره پې ټول ډیارونه واپس روځي. ګوره دا دماغ شیطان انساني او جني شیطان چې یوځای شي نو دا دواړه چې یوځای شي نو د هغې نه یو سړي راته خبره کوله، مخکنۍ خبره ده، ما ته یې په روس کې هلته کې سپلی پالش کوي په مشین باندې، نو او ډاکټر اوس ډاکټر شوی دی، هغه د ډګري اخیستې ده، نو هلته کې دا سپلی پکې ورکي نو هغه به دله پالش کی، نو بیا چې هغه راوغورځوي نو بله به ورکي، نه بله ونیسي نه راغورځوي، نو د هغې خپله روپۍ د هغه په مشین کې ورکي، چې یې ورکي نه دویمه سپلی یې ته راغورځوي، لومبۍ راغورځوي دویمه درنه نیسي. لکه سړی خو بې سپلی نه ګرځي که وایي مونږ دا چل کړی پاکستانیانو چې یو سپلی دلته پالش کو هغه راغورځوي که نه، وایي بل مشین کې پالش کو، بل مشین ته خو هغه لومبۍ ده راویې غورځوي. دې کې چې روسیې راغی او پکې سپلی ورکړ لومبۍ ته یې ونیوه، بل ته چې ورغی د هغه نه یې لومبۍ، هلکه دا خو مشین خراب دی، دا خو دویمه نیسي او دا خو یې د ما نه لومبۍ سپلی ونیوله، اوس مشین ته خو اوس خبرې نه شي کولی که چې لومبۍ را باندې پاکستاني پالش کړې ده. شیخو دا د ټګۍ او د دوکې طریقې دا به ته مسلمان سره ټګي مو کې دوکه به مو کې لوی رب سره سکې، الله در نه خبردار دی. نو صحیح تجارت کوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التاجر الصدوق الامین، کم سڑے چے تاجر سوداگر دے، رشتیا وی او مانتگر دے، خیانت او دھوکہ نہ کئی دے، با کم جائے اس مرتبے تے گور. تجارت دونہ بہترین شعر ہے. التاجر الصدوق چے رشتیا وی دروغ نو عیب خی دے کہ دا عیب دے، دا غنم لامد دی او دا مسالہ دا نمبر دا او دا چے دا نمبر باقاعدہ تا تخپل عیب خی جدے کہ سیب دا عیب دے. اور رشتیا مو یو ټګیم ډکئ مع النبیین والشهداء والصدیقین، دی به د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره وي او د شهداو سره به سب کې ولاړي او د صدیقین د حضرت ابوبکر مرتبه والا خلک هغې سره سب کې به ولاړي. دا څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی. نو د شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو، ولا تنقص المکیال والمیزان، په تله او په پیمانه کې زیاتې کمې مه کوئ. د دې ګیس متعلق ابل ما ته یو سړي خبره کول، دې ګاډي کې خلک دا ګیس اچي، هلکه مې تاسو ډسکاونټ نه ورکوئ او پلان کې میل والا خو پمپ والا خو ډسکاونټ ورکوي، ما ته وایي هغه په پیمانه کې لوبه ایستل، وایي ته موږ نه هم واچو بې ډسکاونټ او د هغې نه هم واچو پته به راته ولګي. اوس په هغې کې پیمانه کې فرق راغی. دا ولې مسلمان دوکه او ټګي کوي د مسلمان سره؟ دا د پیسو دپاره. د موږ د جمع یو ملګری دی د جمعې مانځله راځي، مستقل تقریبا هر جمعې مانځل راځي او کاروباري ملګری دی. هغه مال راغی ما ته کېناست، ما ته ویره دا یو غلطي رانه کېږي او که دا غلطي ونه کوم نو 5 روپۍ ګټم او که دا غلطي کوم نو 50 روپۍ ګټم. ما یې ګناه به نه کې، دوکه به نه کې. چاله ګټې؟ بچوله ګټې. نو آخرت قبر کې به وال او ټکول ته خورې او مزې برې بچي کوي یاره جي، او دونه پریشانه چې په دویمه جمعه به ما له راغې ډېر زیات پریشان یم. نن مې بچي په هسپتال کې دي او نن را باندې پلانکي پلاټ قبضه وکړو، جون مې وي د پریشانۍ دی. مې دا شی ته پرېږده یا ما ته په خپلې وړه نشم ټینګولی؟ دا شی ته پرېږده ته ګوره چې برابرېږي که نه برابرېږي. الحمدلله دا 3-4 کال دی پرلپسې تقریبا راځي، هغه شی پرېښی دی. اوس دونه خوشحاله او سکون. ما ته مولوي صاحب د هغې نه مې زیاته سودا خرڅېږي، هغې ګټې نه مې زیاته ګټه ده، ګټه مې هغې نه زیاته ده، سودا مې هغې نه زیاته خرڅېږي، بچي مې مطمئن، زم مطمئن، جون خوشحاله الحمدلله. خپل په تهجد کوم. زړه ټینګول ګران دي چې زړه دې لږ ټینګ که حرامو ته نو برکت دا رزق دا د ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. خدای په اندازه رزق درته نازلی، نو که ته په حرامه طلب کې اومه قدر کوي او که په حلاله طلب کې اومه قدر کوي، مقدار اومغه دی، هغې نه زیاتولی کمولی نه شي. اوس تا ته ګوري چې دا سوړه دی نیر ته د دې ګنده نه وره خوباسې او که د پاک نه ورته وره خوباسې، که د پاک نه ورته وره خوباسې هغې نه به دله راځي او که د دې ګنده نه ورته وره خوباسې هغې نه به شی به حق کوي.
خو لیکن دا زمونږ د شیطان دوکه ده. نو حضرت شعیب علیہ السلام قوم به دا چل کو او ته دا به نه کې، ده به مونځ ډېر زیات کو. شعیب علیہ السلام او خدای ته به جړل، الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا، ستا مونځ تا ته دا چل ښیي، دا ډېر مونځونه چې کې د پلار نیکه طریقه هم دا پرېږدو، مانځه پورې به ټوکې ټقالې به پورې کول. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شا چې څه غواړو هغه باندې پرېږدی، او د پلار نیکه طریقه او رواج را باندې راته مونږ دا چل ښیي. اوس هم چې کم سړي نه غلطي وشي او ګیرې پرېښي، خلک وایي هله وایي دا لا شیخ دی، دا ورته را ګیره را چل ښیي، هلکه دا لا پټکي په سر دی، دا پټکي راته دا چل ښیي. د نیکۍ پیغور به نه ورکوې، د ګناه پیغور ورکه. د نیکۍ پیغور به چاته هم نه ورکوې، دا ډېر سخت لوی جرم دی. او سړی په سایکل روان و بلې ته ولګېد، او وایي ته لا شیخ یې، د دې په سایکل ووالم. هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماته د شیخ والي پیغور راکړې، خو مې په لاس کې بریک لګېدلی، هکه معمولي څو قدم. هلکه ته لا شیخ یې، نو له شیخ څه چلو کې؟ شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه، شیخ سره عقل همغه عقل دی، که ګیره خري همغه عقل دی، او که ګیره پرېښوده همغه عقل دی. نو ولې د ګناه کار کې؟ نو دا زړه طریقه ده. وایي تا ته دا چل دا مونځ ښیي. حضرت شعیب علیہ السلام به مونځ ډېر کو، او خدای ته به ډېر زیات جړل، هر وخت به الله ته جړا کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان خدای ته ډېر جاړي، د هغه نه خدای ډېر زیات خوشحالېږي. خود د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته جړل. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي د شپې به اوږد مونځ کو، داسې مونځ به یې کو حتی تورمت قدماه، وایي د خپې مبارکې به وپړسېدلې، او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دی سینې به داسې غرار کو د جړا د وجې نه لکه کټوی چې په اور باندې کېږدي هغه غرار کوي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار ځان یو رکوټ جوماتګۍ جوړ کړو، او هغې کې به مونځ کو، د قرآن شریف تلاوت به کو، او جړل به. د مکې مشرکانو نه پرېښود، وی ته جاړې زمونږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي، هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړې او دا چې ته مسلمانان نشي، په دې نه پرېښود. په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله، وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل، په هغه ځای د جهنم اور حرام دی. یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدله، په کم ځای چې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام، او بل هغه دوړه چې د الله په لار کې در باندې پرېوته. دغه دوړه چې په کم ځای پرېوته او دا اوښکه په کم ځای پرېوته، دغه ځای نه به جهنم کې نه سوځي، جهنم اور پې حرام. نو د به ډېر زیاته جړا کوله رب العالمین ته، سترګې ړندې شوې د ډېرې جړا د وجې نه، لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د جړا د وجې نه ړندې شوې، د دم ړندې شوې. نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړه، سترګې ړندې شوې، نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته. الله خو بادشاه دی. یو دلته الله تپوس کوي، الله ته هر څه معلوم دی، خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي دی مخلوق ته. وی شعیب علیہ السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې، وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې، او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې. دا ولې جاړې؟ الله ته پته را، او الله ښکاره کول کوي. وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته، او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته. وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده، چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي، هغې پسې جاړو. نه مې د جنت خپل کار به کوي، میلاو شوم او که میلاو نه شوم، او د دوزخ نه هم پروا نه ساتم، خو چې ستا څه فیصله د پروردګار هغې کې زه سم نشم کولی. ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي، چې کله به زما ستا ملاقات راځي. رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه، تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي، مبارک شه. په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته ته سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې، سړي له سوک ورکو، ادب یې ورکو، هغه لاړ مړ شو، او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو. نو د هغه ځای نه راوتښتېد، مدین ته راغی. فلما ورد مدینه، چې رالل مدین ته راورسېده، نو هلته یو کوي ته راورسېد، ډېر زیات انتهایي ستړی او په منډه منډه راځي. کوي ته چې څنګه راورسېد، نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سیرابول،
ګډه چیلې سې رابولې او هغه کویان اوسم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جور کویان دي یو خو زمونږ د وطن کویان دي نه غټ جور کویان او په 5 کسانو باندې هغه برقه راوباسي ذمہوار کا واللام پہ شاہد کا 10 کاله علماء لیکي چې 10 کاله موسی علیہ السلام د حضرت شعیب علیہ السلام خدمت وکړه ګوره د خدای د جړا د وجې نه سترګې ړندې شوې نو الله ولا حضرت موسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ترې رسته جوړېږي او یو تکړه نوجوان او امانتګر او پاک راسباز دا ولا خدای پاک خدمت لراوست 10 کاله پس حضرت شعیب علیہ السلام ورته یو لور په نکاح کړه علماء وی هغه لورې په نکاح کړه چې د شعیب علیہ السلام ته مشوره ورکړې وه هغه ور په نکاح کړه او 10 کاله پسې رخصت کړه وی زم د خپلې مور او ضرور ملاقات به وکړم او د 10 کالو کې به د فرعون نه زمونږ خبره یېروي حضرت شعیب علیہ السلام ول یو کونټی ورکړه په تحفه کې او ګډه چیلې ولا ورکړې او دغه وخت کې خدای پاک د سترګې بیا جوړې کړې وې تاریخ لکی چې خدای پاک ړونواله ختم کا الله جوړ ک پسترګو باندې ویدا سو کدن یو کونټه راواله او دا ګډ چیلې دومره ځان سره واله او زبیبی دې ځان سره په مخه کا دې چې ورغه کونټه راواغه ستره ویلا وینه دا کیره دا بل راواله چې هغه کې خو دا بل راواغه جره بیا مقره وړه ویدرته دا کې دا بل راواله چې بیا ورغه بل له ګوت یوړې بیا ولا ماغه ګوت راځي چې بار راوستا وی زه خو بل عالم ګوتله مې دا راځي وی خدا مبارک تشا دا هغه کونټه و چې نسبن د ابراهیم علیہ السلام نه دته پاتې و او دا حضرت آدم علیہ السلام 10 سيزونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټه و چې بیا د موسی علیہ السلام د پاره د لوی معجزې ذریعہ وګرځیدل نو ګوره خدای پاک څومره لوی مرتبه ورکړه د یو پیغمبر نوسیدی ابراهیم علیہ السلام او بل پیغمبر زوم شو حضرت موسی علیہ السلام او داغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغشتو قوم ته دقه نصیحتونه کول ولا تنقصوا الميزان والمكيال پتل او په پیمانه کې کمی زیاتې مکوي انی اراکم بخیر زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دې تم ضرورت څه دی بل ځای کې راځي ولا تفسدوا فی الارض پس مکه کې فساد مکوي دی بغلاګانې ډاکې کوله حضرت شعیب علیہ السلام ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ویلے وی په پیغمبرانو کې دل بهترین تقریر چل خدای پاک ورسته دي حضور پاک چې کله معراج ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 اور پسې 2 رکعات منځ کړي نو یوازې منځ نو هغه کې پیغمبرانو تقریرونه کړي حضرت آدم علیہ السلام تقریر وکړ حضرت نوح علیہ السلام تقریر وکړ حضرت موسی علیہ السلام تقریر کړی دی او دارنګه حضرت ایوب علیہ السلام دی جلیل القدر پیغمبران به یو پاسېدل او جبرئیل علیہ السلام د سټیج ناظم او سیکریټری هغه برابر نو حضرت شعیب علیہ السلام هم پکې تقریر کړی دی نو د پیغمبر علیہ السلام او بیا اخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تقریر کړی دی دا غي نه پس مجمع خور شوی دا نبی علیہ السلام بر اسمانونو ته تللی نو نبی علیہ السلام پټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیہ السلام د تقریر صفت کړي وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته خپل خوږی خبره چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیہ السلام نه بل مې نه دی لیدلی خلق به د باره راتل ده به ورته د دین دعوت ورکوم د قوم یې څه چل شروع کړه دی به په لارو کې د مسافر لوټول ډاکې به یې غورځولې او غلاګانې به یې کولې دې کې به دا مقصد و چې دا لاره کې بدامني راولو چې څوک اډودله راځي نه خلق به وایي چې وروره ډاکوان دي په لاره کې او د خلکو نه سامان اخلي او خلک لوټ کوي نه به راځي ولا څوک دا حربې به استعمالول او حضرت شعیب علیہ السلام پورې به ټوکې کولې ولولا قومک لرجمناک وی که ستا دا قوم نه وی کنه نو موږ به ته سنګسار کړی وی پرېښې به هم نه وی په نصیحت کارو نشو هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي هر ملت ذکیه ورکړي خو الله آخر کې ټول مسلمانان کړل نو که د الله تعالی د هغه مهلت نه دی فایده واغشته خو ډېره ښه ده او که د هغې نه مهلت نه فایده وانغشتله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او سزا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیاني
شعیب علیہ السلام ورته وی چې ګوره سم شي، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، در باندې د هغې عذاب نه یریږم که ادر باندې راغی او ادر نه چاپېره شو نو بیا کوئی تښتېدی نه شي. شعیب علیہ السلام ته رب العالمین حکم وکړ، ویره دې وطن نه هجرت کوله، دې د عذاب وخت را روان ځان ته وباسه. هغه ته ووته چې کله ته دې قوم ورپورې ټوقې کولې خندلې ورپسې دې ته لاړ ووت د هغه قوم، او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست. حالانکه د علاقه ګور یخه ده، ما اورېدلې داسې دي، لیدلې مې نه ده، خو اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې درې درې فوټه واوره پرته وي. علاقه یخه علاقه ده، الله تعالی پې عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې. دې ځان له سمکې تیخانې جوړې کړې وې، هغې ته کوز شو، یخی هغه ګرم هوا ورپسې هلته هم ننوته، نو دې بار راووتل. چې بار راووتل نو الله یخه هوا راوست، دې خوشحاله شو چې دکه خیري ګرمي ختمه شوه، او دا خو موسمي تغیرات تبدلات وي، او موسم را باندې یخ شو. دې کې یو وریځ پرې راغله، داسې وریځ راغله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه، او دوی ته رانږدې شوه، او دا ټول ورپسې راووتل، د هغه خپلو سمسو نه د هغه وریځې لاندې شو. نو درې عذابه پې پرله پسې راول. لاول پې زلزله راغله، ځمکه وجړقېدل. تاسو ولیدل مخکې کالونو کې 2-3 کاله مخکې چې مانسېرې علاقه باندې کومه زلزله راغله؟ ما اورېدلي د خلکو لیدلې مې نه دي، وایي غټ غټ بلډینګونه 7 شپږ چته، دا داسې زمین بوز ځمکه کې ننوتل چې وایي د هغې اړو نام و نشان هم نه دی معلوم، او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړې شوې، سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل. د خدای پاک د زور مقابله څوک کولی شي؟ نشي کولی. لاول پې زلزله راغله، د زلزلې نه پس څه وشو؟ جبریل علیه السلام پې یو چغه ووهله، ډېره هیبتناکه د هیبت چغه. او درېیم نمبر د هغه وریځ نه پې د پاسه اور راوورېده، داسې اور پې راووتېدل، ټولې ختم کم کأن لم یغنوا فیها، داسې ریز مریض کړل لکه چې په دغه علاقه کې انسان روسېدلې قدر هم نه، داسې خدای پاک تباه و برباد کړ. دارنګې تاسو پر اوس کال دا سیلاب ونه لیده؟ هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه؟ د کالام د غرونو نه یوازې کالام غرونه نه دي، ګیر چاپېره چې څومره علاقې وي د ټولو نه اوبه را روانې وي. یوازې دلته نه دي، زموږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ، دا خوړونه مړونه، دا څومره سیلاب پرې راغی. او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې، او غټ غټ پلونه و چې هغه په دغه په بمونو هم نه ختمېږي، هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو. د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی شي؟ نشي کولی. دا یاد ساتئ وروڼو، ګورئ خدای پاک انسان له مهلت ورکوي. د دې رزق مثال درته ښیم، د بعضې رزق داسې مثال دی لکه یو انسان نوکر ساتلي وله ډوډۍ ورکوي، هغه نوکر نه خوشحاله نو ښه ډوډۍ وله ورکوي او ښه خوراک وله ورکوي، دې ته خوشحاله دی. دا رزق د ده لپاره یو نعمت دی. بعضې رزق د انسان لپاره قهر او غضبي، لکه د مږې د پنجرې ډوډۍ، د مږې په پنجره کې ورته غوښه واچئ او مالګې مسالې پې ورته ودوړئ او په غوړو یې موله وترسئ او په هغه دننه په پنجره کې ورته غوښه هغه ټوټه کېږدي او ښه خوشبویه کړي. څه دپاره؟ چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي، دومره خوشبویه چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي، او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ورننوځي، او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت مې مونتی دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نشته، دومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی، او ورته څوک شته هم نه راته پروت دی، دا لګیایي هغه غوښه خوري 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 خوري، دا نعمت دی. لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې د کوته کې ورسره لاس کېدي، هغې بارزوئ، هغې وي ځکه خیرې ګیره شوې. او ماشوم بل ته وایي شروع پې نه کوو، صبر وکړه که نه هسې مري، یو 2-3 نوړی خو خوري که نه، څه به بیا ارمان کوي، پرېږده چې لږه غوښه خو خوري. مګه غریبه په دې سوچ کړه چې ما نعمت مونتی دی. او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي، هغې وی ودرېږه پته به درته ولګي، لږ درته صبر کوو. هغه نوړی یا نیمه خوړلې او یا نیمه نه خوړلې، چې ماشومان پې راکېږي، څوک یې اوبو کې منډي او څوک ورته کوته کې ونیسي. دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري. مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی. هلته فرشتې څه وایي؟ هغې وی صبر وکړئ او څو ورځې درته ګورو.
لغوندې په جبه مبوهه په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي 3 ورځې پس مرې میاش پس بدن ساخیږي کال پس بدن ساخیږي بے وقوفه دا خوراک د نعمت نه دی د مګې د پنجرې غوښه ده او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورکوي لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي زمارونو د دنیا په مال غاوره کېږي عادیانو ګورئ سمودیانو ګورئ د نوح علیه السلام قوم ګورئ او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم ګورئ د دې نه غټ خلک مدرانه خلک نور تیر شوي دی د عادیانو په شانتې خلک الله اکبر غټو غټو تنو والا او غرونو کې به دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به کولې لیکن چې کله د خدای عذاب پې راغی داسې شو کانهم اعجاز نخل منقعر لکه د کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې دقسې لوړې پرتې وي دقسې تباه و برباد شو دارنګې د شعیب علیه السلام قوم پیغمبر پورې به ټوکې کولې یو نیکانو خلک پورې ټوکې به نه کوي علما پورې ټوکې به نه کوي څوک د دین دعوت درکوي او نیکي درته ښي ټوکې به لنډې به نه کوي ها اوس دا مونده ته دا چل ښي هلکه د مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه مونږ نه سره زبرګان جوړی چې څوک مونځ کوي دیم راته مولا شو او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکوي چې دا ګناه مه کوه ښه تم لاړې زبرګ شوې ها دا هلکه د دې خبرو څه مطلب دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغوی به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول او چې جړل به خدای ته ها دې مکر ته ګوره د مکر د وجې نه جاړي اوس خلک داسې وایي که نه وایي که څوک د خدای د یارې نه هم جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي نه مونځ ته دا چل ښي الصلاتو که تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا مونځ ته دا چلونه ښي دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه که عمل نشي ګورې ټوکې ورپورې مه کوه هر څه ریکارډ کېږي ګورې دې ته مه ګوره چې دا زه څه کوم ګنې بس دا لاړل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا سوچ مه کوه چې ګنې د هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځې نو دا څیزونه به نه کوې زمکه کې فساد بنه کې غلا غلطی ډاکه بنه کې او په وزن او په تله کې ټګي به بالکل نه کې یوازې وزن تله نه ده ګورې ما درته دې مختلف قسمونه وښول حرام خوري دې نه خطرناکه ګناه بله نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهادي موقع کې صحابه اوسې ښکار کړی وه هغه اوسې چې د ځان نه پړې اوږد که یا اوښله وراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ودرېده زور یې وکړه ورسېده وله د الله رسوله زه ستا دې ملګرو ښکار کړی یم او ما له دې پړي نه پرانیزه په دا پلانکي غار کې زما ماشومان بچي دي ګوره حسین نبي علیه السلام سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده زه به لاړه شم او دغه خپلو بچو له به پی ورکړم بچي راته اوږي دي او بیا به راشم نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی پتا سید بار دې نه که زه دې پرېږدم ته خو د ما دې ملګري ښکار کړې که زه دې پرېږدم او بیا را نه شي وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه سخت قسم به بل وی څه قسم به وخورې وی ښه ته ما پرېږده او که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسوي بلکې دا ماته د حرام خوارو تعبیر وکړه هغې کې عشارین لفظ راغلی دی د هغې خلکو په سب کې مې پاسوي چې دا د زکات دا چیرمینان او ممبران دي دا عشرونه تقسیموي او دا عشرونه ویشي او دا خلکو نه غونډوي د دې خلکو په سب کې مې د پروردګار پاسوي وی چې دا لفظ دیوسی وي د نبي دا وجود مبارک داسې وړچېده وی ډېر مضبوط قسم دی خوړه واقعی په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې دې نه خطرناک قسم بل نشته صحابو ته یې د اوسۍ پرانیزي چې پرېنیستله اوسۍ لاړه خپلو بچو له یې پی ورکړل دقه ده چې واپس راغله صاحب ما خپل کار وکړه خپلې ډوټي حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسۍ پرېږدی او بیا عام اعلان وکړه وی د بچو په ورځو کې ښکار به بالکل نه کوې ځکه یو حیوان چې د ښکار کو د سره د 2-3 بچیم برباد کړل د بچو په وخت کې چې د مرغۍ ویشته د هغې په جاله کې چې کم 1-2 بچي دی هغه مړه شو ځکه هغې د به رزق څوک وړي نو د بچو په وخت کې به قطعا ښکار نه کوي
او غوسه پرې خودله. نو حرام خوري دا ډیر خطرناک شی دی ګوره، او مسلمان سره ټګي کول دا ډیر خطرناک شی دی. مونږ ته دا اړو سخکاری نه، مونږ ته را ټګي سم نه ښکاري. مونږ وایي مړه دا خو څه وړه غوندې خبره ده، 2 روپۍ دي یاره د یو نه دي 2 واله، او د بل نه دي 2 واله، او د بل نه دي 3 واله، او د بل نه دي 4 واله. دا به کم دی دا پیټې په شا ګرځی. د قیامت لویه ورځ اینې که نه اینې، او دا چا له ګټې؟ د دې زمانې بچو له. او په کېږي مه دا کشرانه لکه په تاسو ځواني او بوډا والې را روان دي. د دې زمانې بچي خدای ګواه دی، داسې خلک مې لیدي دي، رښتیا درته وایم. په جنازو کې مې داسې خلک لیدلی دي، رښتیا درته وایم، چې د خپل پلار جنازه کې زوی نه دی شریک شوی، د خپل پلار په جنازه کې نه دی شریک شوی. دا ما لیدلي په خپلو سترګو باندې. داسې خلک مې لیدلي دي په دعا کې په جنازه کې، تاسو به مو ته کتلې وي چې خلک وایي دعا ورته وکړو، دی یو بل سره بل ملګري سره ګپ لګوي. هغه خپل پلار ته لاس هم نه اوچتوي چې د پلار ته خو زه دعا وکړم، او د خپلې مور ته دعا وکړم. دنې وګورئ په دې تعزیتونو کې تاسو دی بچو له رزق ګټې، دی له ډوډۍ ګټې، دی له بنګلې جوړی، دی له مستقبل کې بینک بیلنس جوړی، او آخرت ځان له پخپله بربادی. دا خو تو خیار نه قمقل یې قمقل. حلال رزق حلال تجارت وکړه چې څومره دې ډېره کړه، حجونه به پکې وکړي، عمرې به پکې وکړي، جومات به جوړ کړي، مسلمان سره ښېګړه به وکړي، رشته دارانو دوستانو سره ګاونډیانو سره به وکړي، نو فایده به دې ډېره زیاته وي. او که حرام دې زیات کړ نو ځان لرې تاوان ورکړه، ځان مه تاوانې کوه. قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہر پیغمبر تا اللہ دا اعلان کړی دی. نو پیغمبر خواسم پاک دامن دی، دا ورته ولې وایي یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات، ګورې پاک رزق وخورئ، واعملوا صالحا او نیک عمل وکړئ. اول نمبر حکم د پاک رزق، او دویم نمبر اعلان دا دا نیک عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ډیر کرتی او سړی وی اشعث ببر سر بیوی اغبر دوڑی با پی الوتی او رفع یدیه الی اللہ، اللہ تا بلاسون پورتا کری او چغی با یا رب یا دا پیغمبر هم الفاظ دی یا رب یا رب یا رب یا رب اے ربا اے ربا اے ربا انا یستجاب. دا دعا بسین قبلی نہ قبلی کی دعا ولی وی ملبسه حرام لباس حرام، ماکلو ډوډۍ حرام، مشعوبه حرام، چې کم ځای سملی هغه ځای د حرامو. انا یستجاب، کم ځای نه بره د دعا قبول شي نه قبلیږي. سر ببر جامې شتېدلې او یا رب یا رب یا رب دعا به نه قبلیږي. د مارونو دا عادتونه او حضرت شعیب علیه السلام بالخصوص دا هغه قوم کې دا یو عادت. نو د ټګۍ او د دوکې نه به ځان ساتئ. او د ټګۍ او د دوکې مختلف قسمونه دي. یوازې د دکاندار ټګي او دوکه نه ده، دا زمیندار هم کوي. ګورې ټګي دوکه خفه کېږي ما الوګان چې بازار ته وړي لاندې پکې سا چولي او بره سا چولي، لاندې واړي دی او بره دې پکې غټه چولي. ولې خلک دوکه کې؟ دا خو ګناه ده. الحمدلله ټماټر چې وړي لاندې یو شان پراتی بره بل شان پراتی، ګوړې له رنګ کاټونه ورکوي او پکې قسم څیزونه رنګونه ولا جوړوي. دا ټوله ټګي نه، دا دوکه نه شوه. دا هر چا چې د غلا څومره وس کېږي، ما راته وي د غلا مختلف قسمونه دي. دا چا چې د غلا کم وس کېږي، پخوا به دا کبان خلکو اخېستل وي، غوږونه ولا وګورئ. هلکه چې غوږ یې تورې نه وي دا زوړ دی، چې غوږ یې سپینې سورې نه وي دا تازه دی. ما ته چا خبره کوله، ما ته یې اوس د غوږونو نه پته نه لګي، وی په دې غوږ وله څه مساله چې دا هر غوږ سوري. اوس مې دې سره څه کې مونږ وله دا غوږ وکتو، اوس د هغه په خپله غوږ وګوره دې غوږ ته ده ناتک سوري. د قیانوس زمانې زوړ کب یو غوږ به سوري، وی دا پسې مساله مګي دې سره څه کې دې ټګۍ سره. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمائے داغی مبارک وینا ده. اوږد حدیث ده بیا ته مفهوم ویم. وی دا امانت چې دی، وی دا قرآن شریف نم حکم دی.
او د حضور پاک په حدیثو کې د امانت حکم دی. وی داسې وخت براشي چې دا امانت به د خلکو نه داسې وځي، داسې چې وی ماسخوتن اوده کېږي نو دی به امینی، او چې سار پاسي خیانتګر به وی خلک چې سودا کوي وی به چې هلکه په پلان کلي کلي کې یو سړی دی هغه ښه دی د هغه نه سودا وکړه، په پلان کلي کې یو سړی دی. داسې ده اوس که نه ده؟ خلک چې تپوس کوي پېښور ته ځي سودا له، پېښور ته چې سودا له ځي هلکه چا نه دا سودا وکړمه، هلکه پېښور خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، مردان خو ټول د دوکاندارانو ډک دی، چارسده خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، چا نه سودا وکړم؟ یو د یو نه تپوس کوي یاره جي پلانکي دوکاندار نه وکړه، په هغه زرګونو دوکانونو کې یو یې په ګوته کړي، پلانکي نه سودا وکړه. ان فی بنی فلان رجلا امینا، وی پلانکی دی که یو سړی دی ښه سړی دی هغه نه سودا وکړه بل چا نه مه اخله. په سلو کسو کې او په زرو کسو کې یو باندې به د خلکو اعتماد وي، په باقي به د خلکو اعتماد نه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا. حضرت شعیب علیہ السلام د یو سل او څلوېښتو کالو په عمر کې وفات دی. د مدین نه پس یو بل قوم دی اصحاب الایکا، بڼ والا خلک، هغه داسې علاقه وه چې هغه ډېره زیاته سرسبز و شاداب وه او د باغونو او د میوو نه ډکه علاقه وه. هغې ته بیا دعوت الله له ورغی، هغې جوټلا وکوې نه منه، هغې باندې هم د خدای پاک عذاب راغی. بیا دې راغلی د مکې مکرمې ته، او په مکه مکرمه کې د یو سل څلوېښتو کالو یعنې د اوو شلو کالو په عمر کې وفات شوی. نو دا مې د هغه د هغه دعوت په سلسله کې یو څو خبرې د تارس کول. رب العالمین دی مونږ له د حلالو فراخه رزق راکړي، نه دوت خدای پاک دې د حرامو د رزق نه وساتي، او الله دې د ټګۍ او د دوکې د رزق نه وساتي، او الله دې د دواړو جهانو خیرونو برکتونو نصیب کړي. د خپل وطن او د ملک ته دعا کوي زموږ د عمل کو دا وطن دا په مختلفو طریقو باندې دا ظالمان کافران راځي او د ګیرولو کوشش کوي، او زموږ د حکمران طبقې خفه کېږي مه د هغې څو قصې پسې مو سره شریکې دي، کله یو ډرامه جوړه کړي او کله بله ډرامه جوړه کړي. الله زموږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي، او زموږ د جوماتونو، زموږ د قرآن او زموږ د دین حفاظت وکړي. رب العالمین زموږ یو دوست دی، زموږ یو ورور دی، هغه منزل هم راغلی دی، وختي ما د ټلیفون کړی و، هغې ته څه مشکلات دي، د مردان دوست دی زموږ ورور، دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه مشکلات او تکلیفات په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي، او رب العالمین د هر قسمه غمونو، بیمارو، رنځونو، مرضونو نه سره د رونو سره د ټول خاندان په حفاظت او په خپل امان کې وساتلی کړي، او الله د فتنو، د مصیبتونو، د مخلوق د شر نه په حفاظت او په امان کې وساتي. الله چې څوک مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي، خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص. अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज हम लोग फिर से वो शार्क वाली गेम खेल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सी मछलियाँ इस बार आज़ाद कर ली हैं। ये वाली हमें फ्री में मिली थी और वो वाली हम लोग ने अभी डायमंड से ख़रीदी है। और ये बहुत सारी हमारे पास जो है ना फ़िशेज़ हैं, छोटी मोटी सी भी हैं और बड़ी बड़ी सी भी हैं, और बहुत सारी फ़िशेज़ हैं हमारे पास। और डायमंड हमारे पास अभी कम है क्योंकि हम लोग ने ये वाली फ़िश ली है, और ये फ़िश ये दोनों चीज़ें खा सकती है, ठीक है। तो अभी हम इस गेम को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें अपग्रेड्स का ऑप्शन आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी भी कॉइन्स को ज़ाया नहीं करना चाहते। ये जो मछली है ना सब कुछ खाती है, सब कुछ खाती है सिवाय उस क्रैक के, क्योंकि वो क्रैकर नौ को क्या कौन खा सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि ये जो आप लोगों को इस साइड में फ़ैन दिख रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है सच में। और ये देखो, ये इस तरह से पत्थर भी खाती है और इसको भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है इसी वजह से। खैर, अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक फ़िश है, और इससे एकदम मस्त ऐसे बिजली निकल रही होती है। और ये जब फ़ैन मैं जब मारूंगी तो सामने वाले फ़िश को ऊपर जो है ना वो लग जाएगा, ठीक है, करंट। तो इस तरह से मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि ये फ़िश भूखी बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको भूख कितनी जल्दी लग रही है। खैर, अभी हम लोग इस इंसानों को वो करते हैं, और हम लोग इसमें अभी सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। हम लोग जहाज़ खा सकते हैं, पत्थर खा सकते हैं, ऑक्टोपस खा सकते हैं, सब कुछ, मतलब जो भी है इसमें सब कुछ हम लोग अभी इस वक्त खा सकते हैं। और हम लोग कुछ भी लेकर हम लोग खा लेंगे तो
हमें कुछ भी नहीं होगा लिटरली। इसीलिए बस हमें ये जैसे कि मैंने अब इसको मारा तो आप लोग ने देखा इस तरह से वो बिजली गिरी और मतलब ऐसे टाइप है ना। और अभी आप लोग की देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस वाले पत्थर को भी तोड़ दिया। और ये अपनी की तरह वाली फ़िश भी खा सकती है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फ़िश है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बम वगैरह खा लिए। और यहाँ पर एक पोर्टल होता है, हम देखते हैं वो खोला है कि नहीं। ये वाला पोर्टल खोला हुआ है। हम अभी इसके अंदर जाते हैं पोर्टल अंदर और यहाँ पर हमें बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं। ये जस्ट मेरा फजूल सा भाई था। खैर आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये मेरी फ़िश है और कितनी ज़्यादा बड़ी और अच्छी फ़िश है मेरी। आप लोग बताइएगा कि किस किस के भाई एक नंबर के कुत्ते हैं और काम रखने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे अपना भाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मेरी माँ हमेशा उसी की साइड लेती है, तो मुझे नहीं पता कि क्यों। यहाँ पर मैंने इतना सब कुछ खा लिया और अब मैं बहुत कुछ खा लूँगी और फिर हम लोग इस गेम में बहुत जल्दी एक बहुत ज़्यादा बड़े शार्क बन जाएंगे। जब हम लोग बड़ी शार्क बनेंगे तो फिर हम लोग क्रैक को खाएंगे और क्रैक को खाने के बाद हम इस गेम को एंड कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे इतना ज़्यादातर पता है नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि बस ये खा लीजिए वगैरह, ठीक है। अभी ये इस टाइप से सब कुछ खा रही है, बस इसको जो मिल रहा है खा ही रही है। पता नहीं किस तरह की फ़िश है, पता नहीं असलियत में होती भी होगी ऐसी फ़िश यहाँ हैं। इस तरह की करंट वाली फ़िश तो मैंने कभी भी नहीं देखी है भैया। खैर ये सुपर पावर आप देखोगे ना, सुपर पावर आपके सामने जितनी भी फ़िशेस होंगी ना, कुछ ज़्यादा ही होंगी ना, आप अगर इसको मारोगे तो सारे के सारे फ़िशेस को ही मार देगा। इसके पास एबिलिटी ये है। और इतनी ख़तरनाक फ़िश है, इसके ऊपर एकदम ऐसे ड्रैगन जैसा एकदम ऐसे किया हुआ है और इसकी इतनी ख़तरनाक वाली बिजली वाली आंखें हैं और इतनी बड़ी वाली पूँछ है इसकी। बहुत ही ख़तरनाक फ़िश है ये। और अभी हम इस पोर्टल से निकल गए हैं। ये लोग कह रहे कि 2 घंटे के बाद वापस से आना, तो पोर्टल फिर से खुल जाएगा। हम 2 घंटे बाद आएंगे। फिलहाल के लिए हम अपने स्वीट से समुद्र के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे काम की चीज़ें होती हैं और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मछलियाँ होती हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी हम इसको करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी बिजलियाँ गिरा दी है और अभी यहाँ पर हमारा जो है ना गोल्ड रश चल रहा है। यहाँ पर एक किश्ती है, इसको तोड़ देते हैं और इस तरह से हम लोग पूरे समुद्र में घूम के बस ये मछलियाँ ही खाएंगे। जस्ट सो बोरिंग, बट हम लोग इस गेम का एंड करके रहेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी। और यहाँ पर ये जहाज़ है जिसको हम लोग ने खा लिया और मैंने आप लोग को बोला था नहीं सब कुछ खा लेता है, तो उसने जहाज़ भी खा लिया और ये जहाज़ भी खा लेता है। हम जल्दी से चलते हैं और अब हमें जब जो भी चीज़ मिलती है हम लोग जल्दी से उसको बस खा लेते हैं। जस्ट अभी हम फिर से इस जहाज़ को तोड़ने वाले हैं, तो हम लोग ने जहाज़ को फिर से तोड़ दिया और अब हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर बिजलियाँ गिराएंगे और बहुत सी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं इस गेम में। तो अगर आप लोगों को ये गेम अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसके और पार्ट्स भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगी और बहुत सारी मैं आप लोगों को इसमें चीज़ें करके दिखाऊँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, बस कुछ देर में और ये गेम खेलती हूँ, उसके बाद मैं इस गेम को बंद कर दूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसमें बहुत सारी मेहनत कर दी है। जब भी बिजली नहीं होती है मैं इसमें बैठ के इतनी ज़्यादा मेहनत से कर रही होती हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही है। तो आप लोग प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो। कमेंट में आप लोग को बताती हूँ क्या करना, लिखना लव लवर्स, क्योंकि मुझे ना लव लवर्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है। लव लवर्स, मुझे कोई चैनल का लव लवर्स नाम रखते ना मुझे बहुत पसंद आएगा। ये लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर ये गेम नज़र आ रही होगी अभी, जैसे कि मैंने इतना सब कुछ खा लिया और हम लोग ने बातें भी बहुत सारी कर ली मेरे गाइस। और यहाँ पे इतना लाल लाल क्यों रखा है और भाई मुझे सच में नहीं पता। खैर अभी हम एक लाल वाले समुद्र के अंदर आ गए हैं जो कि अभी ब्लू हो गया। हाँ भाई क्या बात है। खैर यहाँ पर हम लोग अभी शायद से एक बिजली गिरा सकते हैं, लेकिन मैं अभी गिराना नहीं चाहती, इसलिए हम लोग बाद में गिरा देंगे। और सारी चट्टानों को तोड़ देते हैं, सारी मछलियों को खा लेते हैं और बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं और हम लोग ने बहुत सी चीज़ें कर ली।
अब हम लोग अच्छे से बहुत सारी मछलियाँ खा रहे थे ताकि हमारी मछली एक अपग्रेड मछली बन जाए। हम इस मछली से जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा मछली अपग्रेड होगी, और हम चाहते हैं कि ये मछली अपग्रेड हो, तो इसीलिए हमें इस मछली से बहुत सारे खेलना होगा। खैर, इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि जहाज़ में तोड़ रही हूँ अभी। हमारी मछली क्यों पता नहीं लाल हो रही है। मैंने आप लोग को बोला था कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना तो ये लाल हो जाएगी और मर जाएगी, तो बस वही हुआ है अभी भी। और ये बहुत सी ज़्यादा मछलियों को खा चुकी है मछली मेरी। मुझे नहीं पता है मछली या मछला है मछला। अच्छा, मछली में जब लड़का होता है तो क्या होता है, आप मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।